وروره مونږه په پنجشیر کې او په دې هوټل کې چا دپاره ګوره ځای نه ورکوي ښه د مداخلې او مونږ خپله په دې هوټل کې لګیا یو خپله اشپزي کوو وروره دا هم یو غټه خبره ده که څنګه عبدالله خان هوټل دې کله کلاو کړی تا چا یو کار کوې دلته ښه ښه پخلی هم کوئ ښه د لوبیا د پسته کړې سبا دپاره ښه ډېره ښایسته لوبیا د پسته کړې ده روش به تا بوخ کړم زبردست یار دا خو حکیم خان سره زه مخکې پارټنر وم څه وایې ټیکیار کې کار کړی دی ټیکیار کې کار کړی دی طاهر خان سره بیا لږ څه مسله راغله او کبیر خان سره څنګه چلو پنجشیر کې خپل ریسټورانټ کولو زبردست یار النور ریسټورانټ کې نن موږ شپه پاتې یو دلته او وروره زبردست ریسیپیانې جوړې شوې او اوس دود پته د ولاړې د خیر شیخ راچوت شو یخچالونو کار مې پرېښودو فریجونو کار مې پرېښودو پنچرۍ کار مې پرېښودو اوس به قصابي شروع کړه ستاسو کار ډېر فاسټ دی ګرم و نور چیز داریم یو دغه ورکړه چې جګ شي چې بیا نه ریسټورانټ صحیح نه و والله ټیکیار سره خو چا کار کړی دی بالکل تاسو ما ویډیوګانو کې مسټیک کتلی نه ګوره ته خبر ورکول چې یو رسابي دې ور واچول پوکې ورکړه پوکې نشته مشکل دا سپینې ولې دي سپیشل دي سپیشل پته مې کمې کړي وي وي آی پي راوړه دلته راوړه اجي ته راوړه دا کور نه غلستا او دغه نه غزي خرید دې دوله کا دا سره سره کوځي شه مایند سیټ دماغ ټولې شبکوي یو ځلي واده دی خو ته ماته یو ساس کې وخایې سهار وختي دی دا د پنجشیر بازار دی او تازه تازه خلک را پاسېدلي دي تاسو د طرفونو ته هم کتی شئ دواړو طرفونو ته جګ غرونه او دی د پنجشیر د بازار منځ څلی دی یعنې عمومي چوک دی او مخامخ بیا لاره تلې ده دې خواته نورو درې دي یو خواته نورو درو ته لاره تلې ده او پنجشیر بازار نه خلک بیا دې خوا نور چکر ته ځي دا دوکانونه دي شپه مو دې هوټل کې وکړله ښایسته هوا وه یخه هوا وه مخکې ځو او مونږ خو د شپې راورسېدو 8 بجې وې ماسخوتن شاوخوا پاو کم اته نو ډېر څه نه ښکارېدله د شپې او دې وخت کې ریسټورانټ دی زمونږ ګاډي مو ولاړ دي ځو لاندې طرف ته دا مخامخ نور هوټلونه دي د شپې دپاره کولی شي څوک پنجشیر ته راشي دې هوټلونو کې هم پاتې کېدلی شي دا پنجشیر سیند دی چې نور دارونه راوتلی دی بره غرونه واورې راځي هغه واورې اوبه کېږي به د هغې نه
د پنجشیر سیند سرچینه اخلي او دا غرونه چې کوم دي موږ د شپې هم د دې غرونو په لمن کې دا لاره راووهله او تر دې ځای راورسېدو. او دې درو کې داخل کې نور سړکونه هم شته چې خلک چکر دپاره برځي دي دغه ته ساحو ته. او دا هوټلونه دي دلته تاسو کولی شئ د شپې پاتې شئ. هغه هم هوټل ښکاري لرنه خو همداسې معلومیږي. او دغه مخه هم چې دا ده دا مخامخ هم چې ښکاري دا هم هوټلې دي دې ځایونو کې خلک د شپې پاتې کېدی شي. او دې طرف ته دا کورونه دي. دلته یو بل هوټل هم ښکاري مخامخ ښایسته دي ماشاءالله ډېر ښایسته ډیزاینونه یې ورکړي دي. او هغه ساحې تاسو ته ښکاري ګروپونه تاسو ته ښکاري هغه بیا امنیتي پوستې دي هلته. او دغه سړک چې تاسو وکتو هلته هغه عمومي سړک بیا داسې دره کې تللی دی بره تر یوه حده پورې پوخ دی چې ډېرې ښایسته ساحې دي ورباندې چکر د بره خلک بره ځي. مونږ به که موقع وه بره به لاړ شو چکر ته. او دغه ځای تاسو ته ښکاري دلته مونږ شپه وکړه ماشاءالله ښایسته ځای دی. دغلته تختونه پراته دي داخل ته هم ورځو مونږ چې د دې خبر هم واخلو چې پاڅېدلي دي. ما خو مونځ وکړو وختي او دې وضعیت هم ګور دیم را پاڅېدلي وو یو چکر ورځو داخل ته. نو دا د پنجشیر بازار دی مطلب د پنجشیر مرکز همدا ښار دی او دا لوی چوک دی. نسبتاً جلال آباد ته هوا ډېره ښه ده دلته. دا د پنجشیر مرکز دی او د ننګرهار مرکز هم جلال آباد دی. نو هلته ګرمي ډېره زیاته وه او دلته بیا ښه ده ماشاءالله سهار وختي خو بیخي یو نیم کمبله اچولې وه. دغه لار هم تلې داخل ته وتې ده. نو موږ به هلته عمومي لار باندې رهي شو. داخل کې به هوټل هم وګورئ. ته وتړله ځو هغسې دا هم بنده ده څنګه چل شو. دواړه دروازې بندې کړې وې مجبوره یو بېرته په خپله لاره لاړ شو. ماشاءالله او سهار شوی دی بازار سره پاڅېدلي تللی وم یو کس مې دلته راګیر کړو را پاڅېدلی که خدای بېګا خو وضعیت ډېر خراب و لکه چې ها خوب وشو مونږ خو مونځ وکړو بس راووتم ګپ شپ به لګو زه به لاندې ورشم او تللی وم پول باندې لاړم ساحې مې ټولې وکتې ښایسته هوټلونه دي دا ټوله او زه ورځم داخل د دی کم وضعیت کې دي. ښایسته ډیزاینونه ماشاءالله ورکړي دي. یو بله نه دی ګپ ورکړو مونځ یې وکړو سهار په خیر. دا خو لکه چې شپه سختې وړې نه دي ښه دی مونځ خو پکې وکړو نور څه نه وي در کوم. مصطفی خو اوس هم وده دی داسې وړی دی. تلاوت غږ را باندې ولګېد دا به وګورو. ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ماشاءالله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. والد صاحب هم تلاوت وکړو پکې. قال من يحيي العظام وهي سهار په خیر.
څنګه پوره شوی وي خوب سار بخیر ګډ مارنینګ یار جی خیر کنه داسې خاموشي د سیند اواز او ډېره یخه هوا کنه او دومره ښایسته یو ډسټرکشن ماحول ډېر رومانټیک موسم و یار بچو بلار څنګه دی شپه ښه وه خوب وشو دا بعضې خو اوس هم وړي دي ټول نه ډېر سامان تا ته پوره ده څنګه چلو شپه لکه چې همدا کار و دا کاوې ماوې ټولې ما ته ماښام کې شپې کې راغونډې کړې وې ښه چې کوم یو چینک مې کته وي دا کاوې والا دی دلته یې کړي او کاس ولې نه باسېدلی جګ شئ وکاسه مونځ ولې نه کوې ته یا اوس هم پکې پروت دی هی ویډیو کې راغلی او راپسې که مونځ لږ ټارچر کېږي زه په خپله همدغه ځای کې وده وم زما کمپله دا اخیستې ده